اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز محصلینو ته سلامونه وړاندې کوم. څانګه فارمیسی سمستر دوهم، مضمون فارمیسی شیمیک او دوهم درس دی. راځو موږ تاسو په اکسیجن کې خبرې کړې وې، د اکسیجن فزیکي او کیمیاوي خواص هم ویلو. نن موږ د اکسیجن ارزښت وایو. اکسیجن په طبابت کې د بدن د اکسیجن په عدم موجودیت کې تطبیقي، یعنی کله چې په بدن کې اکسیجن کمیږي نو موږ تاسو اکسیجن تطبیقو. بل د عملیاتو په وخت کې، په تنفسي مشکلاتو کې یا د تنفسي مشکلاتو په وخت کې، په عمومي انستیزۍ کې همدارنګه اکسیجن په حجره کې د انرژي د تولید او سنتیز یعنی ATP په منظور اړین دی. ATP خپل ادینوزین ترایفاسفیټونه په حجرې په میتوکاندریا کې شتون لري چې د اکسیجن په موجودیت سره انرژي منځته راوړي. که چیرته اکسیجن وجود ونه لري نو په بدن کې انرژي نه رامنځته کېږي، ځکه چې د موادو احتراق یا سوځېدنه صورت نه نیسي. کله چې ATP هایدرولیز کېږي د پروسې د بشپړېدو لپاره انرژي په بدن کې د اکسیجن اړتیا کولی شو په څلورو عمده حالاتو کې تطبیق کړو. انوکسیک کله چې بالکل اکسیجن په بدن کې نه وي. انیمیک په کمخونۍ کې. سټګننت کله چې د اوبو جریان قطع شي په بدن کې دی ته وایي په دغه وخت کې. اسټوټوکسیک چې کله بدن مثلا د زهر بودن یا زهري شي، په دغه وختونو کې موږ ته یا د کاربن مونوکساید یا مثلا د کاربن ډای اکساید او یا هم د یو بل زهري ارسنیک په واسطه د انسان بدن یا د یو دوا په واسطه بدن توکسیک شي یا زهري شي، نو موږ کولی شو چې څه وکړو؟ اکسیجن تطبیق کړو. د خالصیت ټیسټ. موږ او تاسو باید اسیدیتی یا تیزابي، قلوي یا د کاربن مونوکساید یا کاربن ډای اکساید یا هالوجنونو یا اکسایدي موادو ټیسټونه باید ترسره کړو، ترڅو زمونږ مریض اسیدي نه وي، قلوي بدن مثلا وینه قلویت نه وي، په کاربن مونوکساید باندې اخته شوي نه وي، کاربن ډای اکساید مثلا اخته شوي نه، هالوجنونه پکې ظاهري شوي یا کم اکسیدایتي مواد یا اکسایدي مواد. بعضې مواد چې اکسیجن په اصطلاح جذبوي، د اکسیجن ته ضرورت لري، نو د همدې په اساس موږ تاسو باید د خالصیت ټیسټونه ترسره کړو. هایدروجن پروکساید او یا اکسیجن لرونکي اوبه. هایدروجن پروکساید چې H2O2 فرمول ده، د اکسیجن د ډیرو مهمو مشتقاتو څخه شمیرل کیږي. په طبابت کې ترې ډیره زیاته ګټه اخیستل کیږي. موږ او تاسو د زخمونو د صفا کولو لپاره د یو انټيسپټیک مادې په حیث د هایدروجن پروکساید څخه استفاده کولی شو. زخمونه پرېمنځی شو. همدارنګه که چیرته زموږ خوله مثلا میکروبي وي، غاښونه میکروبي وي، د غاښونو د درد په وخت کې موږ کولی شو چې یو سرپوښ لکه 10% ده، 40% ده، د هایدروجن پروکساید راواخلو او په یو ګیلاس اوبو کې واچو او خوله پرې ومینځو، نو زموږ او ستاسو د خولې میکروبونه او بدبویي هم له منځه ځي. د دې د لاسته راوړلو لپاره موږ سلفوریک اسید ته حرارت ورکړو. د حرارت په نتیجه کې هایدروجن او بایسلفیټ لاسته راځي چې دا دواړه ایونونه دي. مطلب دا دی چې دلته د هایدروجن 2 الکترونونه چې کوم سلفیټ ته ورکړي، 2 الکترونونه بیرته اخلي، په نتیجه کې په خنثی هایدروجن تبدیلیږي چې دلته مالیکولي شکل ده. بل 2 مالیکول بایسلفیټ خپل 2 الکترونونه اخلي او په د سلفوریک اسید په 2 مالیکولونو یا میتا سلفوریک اسید باندې بدلیږي. بل چارت ته راځو. په دې کې موږ تاسو چې کله میتا سلفوریک اسید راواخلو، حرارت ورکو، نو د اوبو په موجودیت سره سلفوریک اسید او 2 مالیکوله هایدروجن پروکساید لاسته راځي. همدارنګه د باریم اکساید او د سلفوریک اسید د تعامل په صورت کې هم یو مالیکول هایدروجن پروکساید لاسته راځي. او بل موږ تاسو ایتایل هایدرو انتریکوینون هم که چیرته موږ تاسو د اکسیجن او د نیکل په موجودیت حرارت ورکړو، په نتیجه کې 2 مالیکوله هایدروجن پروکساید لاسته راځي. رسمي محلولونه هم دلته ذکر شوي دي او د کار اخیستنې ته راځو ځکه دا ډیر زیات مهم دی. موږ تاسو د هایدروجن پروکساید څخه د انټيسپټیک موادو په حیث دغه مرکب بکټریا ضد خاصیت هم لري او په مختلفو ضد عفونیتونو کې ترې کار اخیستل کېږي. هایدروجن پروکساید بې رنګه خاصیت لري
او د رنګونو د لمنځه وړونکي خصوصیاتو او د ټپونو د ضد عفوني کولو، همدارنګه د ستوني د درد لپاره د غړغړې په حیث ترې استفاده کوو. ومن الله توفیق.